یوه تازه ویډیو چې په سوشل میډیا د پرون راهیسې ډېر زیات گردش کوي چې پکې ښکاري د پیښور یو دکاندار د روژې په حالت کې په خپل دکان کې له یوې ښځې سره همدا غلط کار کړی دی. ملګرو د دوی دغه ویډیو په سوشل میډیا د پرون راهیسې ډېره زیاته وایرل شوې ده، خو تر اوسه پورې چا هم د دغه دکاندار او همدې ښځې پوره ویډیو نه ده اپلوډ کړې. موږ ډېر زیات سرچ وکړ او دا ویډیو م را پیدا کړه، نو موږ غوښتل چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړم. نو ملګرو که تاسو هم غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روژې مبارکه میاشت روانه ده او تقریبا نیمایي ته رسېدلې ده، او له دې نه وروسته به زموږ او ستاسو اختر وي. نو د اختر د تیاري او سامان اخیستلو لپاره اکثره کورونو کې ښځې بازارونو او مارکیټونو ته راوځي تر څو خپل ځانونه او ماشومانو ته د اختر جامې او نور سامان واخلي. ملګرو د اختر سوداګانو ته منت درته کوم، زاري درته کوم چې خپلې زنانه مارکیټونو او بازارونو ته مه لیږئ. لکه څنګه چې زموږ او ستاسو خویندې میندې 10 ورځې روزې ونیسي، عبادتونه وکړي، تراویح او ختمونه وکړي، نو بیا څه فایده چې دوی بازارونو ته لاړ شي او هلته ورسره همداسې غلط کارونه وشي او خپل کړي ټول عبادات په اوبو لاهو کړي. بعضې زنانه بیا داسې هم وي چې کله هم دوی کوم دکان ته د سودا اخیستلو لپاره وردننه شي نو دوی دا فکر کوي لکه دوی چې په خپل کور کې وي، له خپل ورور، خاوند او یا هم له بل محرم کس سره دوی له سر نه روپټې لرې کړي او مخونه ښکاره کړي او له هغوی سره هر قسمه خبرې او ګپ شپ لګوي. همداسې په یو حدیث کې راځي چې که د یوې زنانه خوشبو په یو نامحرم کس ولګېږي نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې دا بدکاره ده. قدرمن دوستانو، اوس راځو اصلي ویډیو ته چې کومه ویډیو په سوشل میډیا د پیښور د یو دکاندار ډېره زیاته چلیږي. ملګرو موږ دغه ویډیو را پیدا کړه، اول مو خپله وکتله نو دا پوره لوڅه او بربنډه وه چې د یوټیوب د پالیسي په وجه موږ دلته له تاسو سره نشو اپلوډ کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به دغه پوره ویډیو له تاسو سره شریکه کړو او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.